بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی هکیار چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله باقی مانده د بایننس یو څه پوینټونه مهم چې دي هغه د ویډیو کې وایو چې دا ان شاء الله فاینل ویډیو دا فاینل لیکچر دی د بایننس باره کې چې دې کې یو دوه خبرې ډېرې زیاتې مهمه دي چې هغه باندې تاسو باید پوه شئ، ځکه چې اکثریت بیا دغه پوینټو کې تاسو اکثریت ګیرې کوي او دا یو خبره پکې چې کوم اوس بسته کوو هغه ډېره مهمه ده. صحیح شو چې تېر ویډیو کې موږ هغې معمولي ذکر کړو. هغه که چا نه کتلی تېر ویډیو د سره د دا پلیلیست که چا نه کتلی د بایننس ټول د سره وګورئ. صحیح ده، راځئ چې خپل ویډیو سټارټ کړو. ها راځو دلته موږ سره ریوارډ هاب دی. ریوارډ هاب چې دی موږ سره ریوارډ هاب مطلب هغه انعامات چې د بایننس خوا نه درکول کېږي هغه چې کېږي هغه دلته کتی شي یا دلته ته که نه دي اخیستی، کوم ریوارډز دې نه اخیستی، مثال نن ورځ ټاسک دې نه پوره کړی نو هغه دلته ته کوی شي. ګوره ډو ټاسک چې کلیک کړې مثلا ما نن ورځ ټاسک نه دی پوره کړی، ډو ټاسک ما کلیک کړې اوس نه دې کې چې کوم ټاسک دی هغه به زه کمپلیټ کړم، ما ته به یو څه ډېر کم انعامات ورکوي. مطلب هغه انعامات ورکوي ډېر هره ورځ ورکوي، اکثریت هره ورځ ورکوي، خو نور سنټو په حساب په انعام کې درکوي. مطلب ډېر کم چې مطلب خاص تاثیر والا نه، خو بیا هم بس هغه یو څه ګیم بس روانې دوی مثلا هغه یو اټریکشن دی پاره. ګوره دلته لیکلي دی 50,000 points to be share، 50,000 پوینټونه دي چې تقسیم شي. دا هر پوینټ چې دی خپل یو جی ټي قیمت لري او دومره مطلب دا ډېر کم دغه کېږي میلاویږي خلکو ته. نو بیا هم دا کرپټو مایننګ دی یو شی بل شی ته د ټاسکونه درکوي، دا شی نه موږ د لاس هم لیکي او نه خاص کم معنا ورکوي. او دلته به هاو ټو پلی څنګه دا کوی شي، دلته وګوره هاو ټو پلی که بس څنګه کوی شي، دلته به درته طریقه وښایي څنګه کېږي. همدا شانتې ټول شیر کې چا سره یا شیر کې نو بس دلته کتی شي. دا مطلب هماغه دوی خوا نه څه انعامات یو شی بل شی ښیي درکوي یا درکړي وي هغه درته دلته شو کوي. صحیح شو. مای ووچرز خپل دغه هم کتی شي، ډیټیل کتی شي چې څومره تا درکړي، څومره دې اخیستي دي، څومره دې نه دي اخیستي، هغه هم ته دلته شی کتلی شي. صحیح شو. ښه دلته راځو باقي مانده اول د خیر مای ووچرز بیا لږ وګورو. تاسو زه وښیم چې دلته مای ووچرز کې اکټیویټي چې کومه دغه ده ګفټونه وه چې زما څومره وسه پورې کړي دي هغه دلته تا ته ښیي. نو دلته موږ سره چې شته نه دی ریوارډ هاب کې موږ کله کار نه دی کړی نو ځکه دلته نه ښیي درته. صحیح شو. راځو بیکورډ کې اوس راځو دلته موږ سره ریفرل دی. ریفرل چې دی ریفرل نومونه انشاءالله ټول دی سره به بلد دی. ریفرل چې دی لنډ که څوک نه یم بلد ریفرل نوم نه معلومیږي. ریفرل یو څوک دعوت کولو ته وایي. صحیح شو. یو څوک چې ته دعوت کول بایننس ته دعوت کول، نو دوی به یو خپل کوډ لري، کوډ هر یو اکاونټ بیل کوډ وي. زما خپل دی، زما دی بایننس خپل دی، بل بایننس مې خپل دی. ته چې کوم بایننس اکاونټ لري د هغوی خپل ریفرل نمبر وي. هغه نمبر ته چاته ولېږي لینک کې، هغه نمبر لینک کې دننه وي، لینک سره څنګ کې او نمبر هم وي. نو هغه لینک باندې څوک کلیک کړي بایننس کې انټري وکړي نو هلته به څه کېږي، هلته هغه کس د ستا د ریفرل لاندې حسابېږي. بیا هغه چې کله ټریډینګ کوي خپل بایننس کې ټریډینګ کوي، ټرانزیکشن چې کوي په هغې ته د چی نه درکوي. که ټریډینګ کوي نو هغې به یو څه فیصدي ته درکوي. صحیح شو. او که چیرې دغه بایننس دغه ریفرل که چیرې ته یو چاته مستقیم اکاونټ کولاوې نو بیا دغه دلته یو نمبر راځي، اوس لږ ذره سلو دی نمبر راځي. نو هغه نمبر به ته شی کې هغه نمبر به ته ځان سره والې، هغه نمبر به ځان سره شی کې نمبر به در سره والې او هغه کس ته به کس په هلته کله چې اکاونټ جوړوي هغې کې یو آپشن ورکوي، آپشنل وي خو هلته هغه آپشن ورکوي چې ته کوی شي چې ځان د خپل د ریفرل لاندې ډایرکټ یې واچوي. که لینک باندې کلیک هم نه کړي نو نمبر والا هلته یې واچو او هغه به د خپل د هغې لاندې ډایرکټ راولي، د خپل د ریفرل لینک لاندې به یې ډایرکټ راولي. صحیح شو. دا اوس وګوره دلته مثال اوس ما دا کسان دا ریفرل لاندې راوستي دي دا کسان او خو هغوی ټریډینګ نه دی کړی نو ریفرل فضول دی ما دپاره. صحیح شو. دلته یو نمبر د دوی شو کوي ریفرل پرو. دا خو چې کله ریفرل د ستا ډېرېږي نو دلته دغه کېږي، دلته ټول ستا هغه پرسنټیج زیاتېږي. دا ګوره موږ سره 4.14% ما ته بیا که ریفرل چېرته کار وکړي نو دومره فیصدي مې د هغه په ټریډینګ په حساب ما ته راکوي. صحیح ده. دلته مثال زه دغه کومه دا دی
دا ګوره دا ریفرل آی ډي ده زما، نو دا زه کاپي کړم هلته ولېږم کې پیسټ کړم، نو دا ما سره زما د دغې لاندې به راشي، د اکاونټ لاندې به هغه ثبت شي. او که چیرې دا لینک زه ولېږم نو لینک باندې چې هغه کلیک کړي نو هغه بیا هم اکاونټ جوړ کړي او هغه کې ټریډ وکړي، نو تا ته بیا یو څه فیصدي درکوي. صحیح شو؟ فیصدي هم دلته فرق کوي. نو اوس دلته موږ ته 4.14% راکوي چې بیا ستا لیول زیاتېږي، کسان دې زیاتېږي هغومره بیا ګوره اوس $10 په حساب راکوي، بیا 10 راکوي، نو څومره زیاتېږي هغومره تا ته ګفټ راکوي. انلاک اپ ټو 1000 USDC ایچ، مطلب په هر 1000 USDC باندې دا انلاک کېږي، یعنې څومره اکاونټونه چې زیاتېږي او 1000 USDT نه زیاتېږي د هغه حساب، مطلب ټوټل اکاونټونو ټوټل کالکولیشن زیاتېږي، نو تا ته هغومره تا ته کالکولیټ کېږي او ستا هغه لیول جګېږي او تا ته بیا فیصدي زیاته درکوي. نو دا شاید دی، خو دا اکثریت ډېر محدود دی، خاص کار نه کوي. ریفرل خاص خوندور هم نه دی، خاص کار د بایننس دومره خاص خوندور. نور دغه فورکس ټریډینګ نور بروکرې چې د هغوی خوندور دي، هغوی لږ څه هغوی درته په فیصدي معلوم وي، هغوی بس کسان انوایټ شي 10 نفر یې د هغوی نو چې انوایټ شي بیا هغوی نه پس ریفرل کې ښه دغه درکوي، مسلسل درکوي. دا ریفرل یو کټګوري ده ټاکي، خو بایننس دومره خاص دې باندې توجه نه کوي. اکاونټ چې د اکاونټ خو بس نوم نه معلومیږي چې اکاونټ کې ایډنټیفیکیشن ستا باره کې معلومات چې کوم تا اچولي هغه دلته ښیي، سیکیورټي مطلب پاسورډ چینج دلته جوړه کوی شي، نور سیکیورټي مطلب هغه پاس کی یا نور شیونه چینج دلته کوی شي، پیمنټس میتودز کتلی شي، اي پی آی منیجمنټ اکاونټ سټیټمنټ او فاینانشل ریپورټ دا ټول کتلی شي. سب اکاونټ یا کوم اکاونټ تاسو سره ټچ هغه کتلی شي او سیټینګ کې ګوتې وهلی، سیټینګ خو مهمه نه دی، سیټینګ هر څوک کوی شي. ښه دلته راځو بره مینوګانو ته، ښه اول بل ته راشو، دا چې کلیک کوئ دلته ډارک کېږي، موږ تور اړولی دلته ته کوی شي دا کلیک کوئ او سپین به شي. دا او دلته د انګلیش په هره ژبې ته بلې ژبې ته یې مړوی شي، دا ټول مینو. ښه دا لینک دی، دا دغه دی کوی شي موبایل دې سره سکین کړي او هلته یې ډاونلوډ کړي، اپ ډاونلوډ کړي، که نه سره نه وي. ښه دلته راځو، که کوم نوټیفیکیشن معلومات ته ټرانزیکشن څوک کوي یا څوک تا ته پیسې رالیږي یا ته چا ته پیسې لیږي یا پروسس کړي یا مطلب ډیپوزټ سکسسفول شي یا کوم بل معلومات دوی درکوي، نو هغه ټول دلته نوټیفیکیشن کې راځي. صحیح شو؟ ګوره موږ ته 2 پیمنټه شوي وي هغه دلته موږ ته ښیي، دلته ویلیټس کې موږ سره ډیپوزټ سکسسفول موږ ته راغلی وي، دلته بیا دوباره وښودو. صحیح شو؟ نو دا ټول تاسو ته اناونسمنټ هر څه ښیي په دې نوټیفیکیشن بیل کې. ښه دلته موږ سره راځو، دا اوورویو شه، دا ټول موږ هغې به سیټ ته ویلي، ایرن فنډینګ ویلیټ او ټرانزیکشن هسټري دا ټول موږ هلته ویلي. صحیح شو؟ په دې مینوګان کې دلته موږ ویلي. راځو اکاونټ کې موږ د هماغه د اکاونټ ډیټیل چې کوم دلته موږ هغه څه کې کلیر کړي. صحیح شو؟ دلته ډیپوزټ ده، ډیپوزټ ته دې ځای کې کوې او که هغې ځای کې کوې، ته دلته ډیپوزټ کولی شې. ښه دا دی. دلته اوس یو خبرې ته راځو، مهمې خبرې ته. اول به راشو، اول به ډیپوزټ ته راشو زه، یا به دلته ډیپوزټ کې هم خیر تیر شو، دلته به اول دا سرسري مینوګانې تیر دغه کو، بیا به ډیپوزټ کې پی ټو پی ته راشو. پی ټو پی مهمه ده، په هغې کنسپټ باید تاسو پوه شئ. ښه دلته مور کې تاسو وګورئ، مور کې خاص شی نشته دی، مور کې به یو خبره شته دی، دوه خبرې دي، یو چې دی لانچ پول دی، بل چې ان اف ټي ده. ان اف ټي خبرې لږ ډېر لري، اوس پس ایکسپلین به کوم. لانچ پول څه ته وایي؟ لانچ پول چې دی دا خپله بایننس، لانچ پول چې دی بایننس په خپله وخت تر بلې یو داسې پارټي غوندې نیسي، په یو حساب سره پارټي به ورته وایو، پارټي نیسي، بیا هغې کې ته پارټي هغه کې پارټیسپینټ کې مطلب ځان پکې شریکې، ځان پکې حسابې. نو هلته اوس ګوره زه مثال کار لانچ پول کلیک کوم، که نوي لانچ پول هلته نه راځي نو ټایم درته ښیي دومره بعد راځي، نو هغې کې ته ځان اډ کړې، که لنډ وخت کې راځي او هغې کې بیا ته ځان اډ کړې، بیا هغې نه پس ته بیا یو عمومي اعلان غوندې کېږي او هغه اعلان کې چې دی ته کولی شې چې هغې کې ته انعام وګټې. انعام چې وګټې دا کې اکثریت بیا غټ اماونټ پیسې، غټ پروفیټ یا غټ تحفه ورکول کېږي. په تحفه دا هم تحفې دي او هغه بیا ته مطلب ته خپل فنډینګ کې استعمالولی شي. صحیح شو؟ ګوره دومره رایز شوي، کرنټلی لاک، دومره پیسې لاک شوي دي، دومره چې دی فنډ رایز شوی، دومره پیسې ورکول شوي دي او پروجیکټ لانچ 8 نوي پروجیکټ اوس پورې لانچ شوي دي، 8 نوي دغه لانچ پول چې کوم دی، لانچ پیډ چې کومه دی دومره لانچ شوي دي. نو دغه شیونه دا بیا وخت سره اوس نشته دی دلته، نو اوس نشته دی او ټوټل څومره خلکو دلته په دې پارټیسپینټ کړی دی، دا ګوره بې شماره خلکو، نو دا اوس نشته دی. که یې چې کله یي نو بیا دلته چیک یي، دلته تاسو ته راځي ټایمینګ راځي، ټایم چې راغی نو بس پوه شئ. بیا اکثریت د ټیلیګرام چینل چې کومې دي هغوی بیا دلته اناونسمنټ یې کوي، هغوی بیا معلومات ورکوي. صحیح شو؟ لانچ پول باره کې اکثرو معلومات هغوی ورکوي.
نو وګورئ کوم ټیلیګرام ګروپ د بایننس والا وګورئ جوین کړئ ځان هغه هر یو مه جوین کوئ د یوټیوب کې چې کوم ښه یوټیوبر وي هغوی خپل ټیلیګرام ګروپ لري د بایننس مربوطه نو هغه زر فالو کوي ورسره هغوی ښه معلومات ښه ورکوي چې یوټیوبر او که یوټیوبر نه وي داسې هم هر چا ټیلیګرام ګروپ دی د بل ځای لینک نه مه دغه کوئ صحیح شو وی آی پی انسټیټیوشن معلومات درسي دغه دی کې مثلا لانچ پول شو هماغه شو میډ ډراپ شو دا میګا ډراپ شو دا هم د لانچ پول غوندې دی همداشان مایننګ پول شو مایننګ پول کې ته مایننګ کې لږ موږ مخکې چې لاړو هماغه دغې کې ریفرل کې موږ یو ځای کې دا دغه وکړې نو مایننګ چې دی مایننګ یعنې ګفټونه ورکوي مایننګ ته ورسره سلو کومک غوندې کوي پی چې دی هماغه مخکې موږ تېر ویډیوګانو کې ویلې چې پی ته پیسې چاته لیږي یا رالیږي کې پی آی ډي ده پی آی ډي چې کلیک کړي نو هغې کې د پی آی ډي په ترو باندې پیسې لیږي لون چې ته کوم مثال قرض علي لون علي یا مطلب داسې یو اسیټ په حساب دا مارجن کې پکاري مارجن په حساب دی د کې خاص شی نشته ان اف ټي وایي پسته خافین ټوکن دا خاص شی نه دی ویب 3 ویلټ دی بی ان بي چین دی او چیریټي چې د چا د کومک پیسې لیږي همداشانتې نور دې خاص نشته دلته راځو سکویر کې موږ سره لرن شو بلاکس یو شی بل شی معلومات ته دې کې دوی راغستی شي دوی بعضې لیکل شکل شیر کړي بعضې ویډیو شکل بعضې عکسونو په شکل معلومات دي سکویر کې شیر کړي ته کتلی شي د بایننس کرپټو کرنسي نور ریسرچ چې چا کړي دا هلته ریسرچ نه ته شو کوي ایرن هماغه ایرن پوینټ دی فیوچر کې ته دغه آپشنو په حساب سره کار کولی شي فیوچر کې به دلته آپشنز دي نو آپشن بیل کار کولی شي مخکې موږ ویلی تېر ویډیوګانو کې چې څوک پوهېږي څوک پوهېږي ښه دی که څوک نه پوهېږي هغه بیا تېر لیکچر سره وګورئ هغه د بایننس پلی لیسټ سپاټ ته راځو ښه ټریډ ته راځو ټریډ کې موږ دا ټول موږ ویلې پی ټو پی او دغه کنورټ اینډ بلاک ټریډ دا مطلب کنورټ کو پیسې کنورټ کو ټریډ بلاک دا کاپي ای پی آیز دا خو شی نشته ضرور نه دی پی ټو پی اوس پسته وایو هلته هم پی ټو پی موږ سره شته او دلته موږ سره پی ټو پی شته ښه مارکیټ د مارکیټ باره کې معلومات چې ټولی نو کلیک که مارکیټ ډیټیل ټول نیوز راځي صحیح شو او بای کرپټو که کرپټو غواړې والې نو هلته بس کسان یې خرڅوي بیا ته کولی شي بای کرپټو کلیک کړې هلته کرپټو اخیستی شي هر کرپټو چې پکار یې اخیستی شي صحیح شو کرپټو مطلب بیټکوین یا بل کرنسي ښه راځو پی ټو پی دغلته ټریډ کې پی ټو پی موږ سره شته او دلته موږ سره دلته په دې مینو کې موږ سره پی ټو پی شته دی څه شو پی ټو پی دلته ډیپوزیټ کې موږ سره پی ټو پی دا دی ډیپوزیټ کې موږ سره پی ټو پی دی ښه دلته اوس تاسو خپل ملک انتخابولی شئ کوم ملک نه یې هماغه هر یو موږ مثال افغانستان کې افغانستان مې کلیک کړئ او دلته زه یم پی ټو پی زما په کار دی ډیپوزیټ پیسې زما په کار دي نو دلته پی ټو پی ته راغلمه پی ټو پی چې مې کلیک کړئ ډیپوزیټ کرپټو هم کولی شو ډیپوزیټ ډایرکټ کرپټو چې دغه صحیح نه دی هغه خاص نه استعمالوي خو پی ټو پی ته راځو ښه اوس غواړي څوک چې مثال موږ وایو چې بای وکړو یو څه کوینس بای کوو یا مطلب څوک غواړي بیټکوین بای کړي یو اس ډي ټي څوک غواړي والي نو هغه ټول اوس تاسو کولی شئ چې دلته یې والی اوس دلته موږ سره سلو راځي اوس که موږ افغانستان ته سلیکټ کړی که چېرې افغانستان کې د افغانستان دلته ګوره وارننګ هم درکوي ښه ډیر یوزر د ریممبر روټینس ټرمس آر یوزد اوایډ ټریډینګ وید سینکشنډ انټیټیز او دغه شانې معلومات ټول ورکړي دي دلته تاسو کولی شئ چې په دې پوینټونو کې چې وکړئ دې کې سرچ وکړئ دلته ګوره افغانستان موږ سلیکټ کړی افغانستان کې دا دغه نشته دی افغانستان کې چې نشته دی نو بل ملک هر ملک تاسو یې مثال زه دلته ورکوم پی کې راځي که چې راځي پاکستان پی کې آر راځي پی کې آر باندې موږ ګورو نو پی کې آر چې وګورو دا دی پی کې آر ګورو نو پاکستان کې اکثره شته پاکستان ټرانزیکشن شته خلک شته افغانستان کې نشته دی دلته ګوره موږ سره مینو اوس کولاویږي دا د ملک په حساب سره بعضې کې بعضې ملکو کې دغه ټرانسفر والا خلک دي بعضې دا اصل لوکل خلک دي یو خبره ته فکر وګورئ دا لوکل خلک دي موږ تاسو غوندې خلک دي بس هغوی بیا دغه پلیټفارم کار کوي بس پیسې لري خپل اکاونټو کې بایننس کې هغه بیا دغه شانتې خلکو ته بیا میتودونه یې ځان ته کلیر کړي جوړ کړي دي په باقي لارې خلکو ته لیږي هر یو کس چې کوم هغې ته اکسیس لري اوس مثال ته راځو ګوره دا چې دی پیسې درته بینک په ترو باندې به درته ته لیږي
او ته هلې نو د ته بینک په ترو پیسې لګي او تا ته به دا یو اس ډي ټي رالیږي. صحیح شو. هغه به بینک په ترو لیږي، ته وایې چې بای نو هلته بینک معلومات درکوي، هغه کاپي کې بینک ته به یوسي، په هغه د پیسې ورکوي، وروبهلیږي. هغه ته چې ورولېږي کنفرمیشن به ده ته بیا عکس ورولېږي، د به خپل نمبر درکوي یا خپل کنټیکټ درکوي، ایمیل درکوي، هغه ته به یې ولېږي. بس هغه به تا ته پیسې بایننس ته راولېږي، ته به خپل بایننس لینک هر څه ورکړې او به درته راولېږي. صحیح شو. کنفرمیشن مهمه ده. اوس پس درته وایم چې تاسو په چا باندې اعتبار وکړئ، په چا یې مه کوئ. ښه، دا وګوره دا درته به یونایټډ بینک لیمیټډ، دا پاکستان یونایټډ بینک هغې باندې درته رالیږي. راست د پاکستان کې څوک پاکستان څوک بلدي او که نه وي بلدي پاکستان سیستم سره بلدي، نو راست یا ایزي پیسه یا دا جیس کیش دا سیستمونه هلته شته. نو دا د راست په واسطه باندې هم تا د پیسې لیږلی شي. ته هغه ته پیسې لیږي د راست یا بینک په واسطه یا دغه راست په واسطه ته هغه د پیسې لیږي او هغه تا ته بیا چې د لیږي تا ته بیا بایننس ته لیږي. صحیح شو. همداسې هم هغه ټول کنټیکټ یو کې. ښه، دلته اوس وګورئ دلته ډېر کسان دي، 40 پیجه دي، نو ډېر هر یو کې ډېر کسان دي، ته کولی شې ورسره کنټیکټ شې. صحیح شو. بیا ښه دلته یو مهمې خبرې ته راځو. ښه، اول به دلته لږ زه ووایم چې تاسو که غواړئ خپل یو اس ډي ټي یا بل کوم کوینز خرڅ کړئ، ګوره دا یو اس ډي ټي والا دی، بیټ کوین والا دلته دی، دا یو اس ډي سی والا دلته دی، دا نور کوین والا دلته دی، ډوجي کوین یا شی بل شي چې تاسو سره هر شی چې سولانه یا یو کوین شي دلته تاسو لیکئ، هماغه کس انتخاب کړئ. خو یو اس ډي ټي خلک ډېر دلته ټرانسفر کوي، یو اس ډي ټي کسان هر ځای کې ملاویږي، د نورو بیا کسان بعضې ملکو کې نه ملاویږي، لکه اوس افغانستان کې حتی یو اس ډي ټي چې پیدا نه شو، نو پاکستان کې اوس دا پیدا شو، شاید پاکستان کې بیا دغه بي ان بي یا ایتیریم او دا شیونه والا څوک نه وي، بیټ کوین والا شاید لږ وي. بیټ کوین والا هم خاص د شاته کمزوري ملکونه چې دي، کمزوري ملکونه څه مطلب بایننس کم استعمالېږي، هلته نه یې اکثریت. ښه، دلته راځو. ګوره دا وګوره دلته که غواړو سیل کو، نو سیل مطلب دا چې موږ وایو چې یو اس ډي ټي خرڅوو او ما ته پیسې راولېږه. په کومه لاره یې رالیږلی شي؟ ګوره دا کولی شي ډبلیو بي برادرز په نوم باندې کس چې دی دا رالیږلی شي موږ ته دغه د یونایټډ بینک په واسطه باندې، راست په واسطه باندې او میزان بینک په واسطه باندې موږ ته رالیږلی شي. ګوره میزان بینک ټرانسفر په واسطه موږ ته لیږلی شي. دلته راځو. ګوره دا دی ایزي پیسه په واسطه هم رالیږي، دا ایزي پیسه آنلی صرف لیکلی، دا هم ایزي پیسه آنلی، دا ایزي پیسه په ترو درته صرف رالیږي. صحیح شو. نو دلته څو ګوره ښه دا څه شو، دا اوس موږ یو اس ډي ټي یا هر کوین چې موږ خرڅوو هغه دلته لیږو، دا بیا موږ ته رالیږي. بیا دلته دوی خپل قیمتونه دي، نو دا اوس موږ سره $1 یا یو اس ډي ټي په څو حسابوي؟ $283 $283 کالدارو باندې موږ د حسابوي، پی کې آر باندې پاکستان روپیز باندې حسابوي. دا 203.30 دا هم سیم ټو سیم حسابوي، دا په 9.30 په حسابوي، دا په 14 سنټه باندې حسابوي، بیا فرق یې تفاوتونه کوي دا رقم. صحیح شو. ښه اوس راځو وایو په ده باندې باور څنګه وکړو. باور څنګه وګوره که چا بعضې مثال لکه اوس مثال افغانستان کې دا یو هم نشته، افغانستان کې دا یو پروسس هم موږ نشو استعمالولی، نو مطلب افغانستان غوندې نور ملکونه نو هلته فلټر د راځو پیمنټ طریقه ګورو. پیمنټ طریقه کې دلته ټول طریقې دي، نو موږ افغانستان کې کم طریقو نه استفاده کولی شو. افغانستان کې موږ طریقو نه استفاده کولی شو، ویسټرن یونین نه استفاده کولی شو، او بل چې دی دلته موږ سره دلته موږ سره یو بل دی، دلته به در لاندې راشي. دلته دا خو د افغانستان د پاکستان په حساب دی، نو دلته به زه افغانستان یې ورې کلیک کړم، د افغانستان زه کلیک کړم، دلته سرچ وکړي. اوس ګوره افغانستان والا بیا په دې پیسو اخیستو کې کسان شته، حالا چې بیخي نشته. افغانستان کې لږ ذره د دې شي مشکل شته دی، زه به پاکستان انتخاب کړم، پی کې آر. ښه، چې موږ دلته دا دی راغی پاکستان، دلته سوګاره انتخاب کړو. هر ملک چې تاسو یې بغیر د افغانستان نور هر ملک کې ښه کار کېږي، د پی ټو پی بېدباري خلک پیدا کېږي. ښه راځو دلته اوس غواړو چې مثال د کس باره کې معلومات ولرو. دلته مثال دا زموږ خوښ شو، د مثال ریټ هم ښه دی، هر څه یې ښه دي، دلته سرسري خو ښه دی. بینک ټرانسفر زه مثال منم، یا زه راځم دا میزان بینک راز په دې باندې مثال زه پیسې لیږم، غواړم چې په دې طریقې راته راولېږي. یا راځو بیخي دا دی ایزي پیسه ته ګورو، ایزي پیسې والا ته ګورو، ایزي پیسه باندې مثال موږ ته راولېږه. راځو دلته
ډیزایرز په نوم باندې کس دی نو دا موږ ته چې کې دا پیسې مثال غواړو دنه موږ راولېږو نغد موږ ته نه والو د موږ خپل هغه یو اس ډي ټي چې دی یا بیټ کوین دا شی چې دی کرپټو کرنسي چې دا ورلېږو موږ ته نغد په نورو بله لار راولېږي نو دلته اوس ځو دا اوس پوره ډیټیل ګورو تاسو باید کومو پوینټو ته وګورئ که یو کس چې تاسو پیسې لیږئ یا ترې رالیږئ هغه کم ډیټیل باید تاسو تعقیب کړئ ګوره اول خو باید دا چې دا باید بلو ټیک یا مطلب دا هلته خو یلو ټیک کې بعضې پسې ګرین ټیک هر یو خپل دلته په بایننس کې ټیکونو رنګونه فرق کوي نو دا یو خو باید دا ټیک زیړ ټیک کم از کم ولري یا مطلب دغه رقم داسې دغې غوندې ټیک ولري داسې بلو ټیک ولري دا رقم توربخنه بلو ټیک نو دا چې ولري یو خو دا باور دی بل دلته به راشو اکوریسي به وګورو ګوره 9.15% د اکوریسي ده د اوس پورې دومره غټ کار کړی پازیټیو چې څومره خلکو ته کړی د 10,091 خلکو ته د ټرانزیکشن کړ نیگیټیو کې مطلب 222 کسان شاید ټیکنیکل کم مشکل د وجې د ټرانزیکشن نه پوره شوی او د 10,091 خلکو ته د ټرانزیکشن پوره کړی دی بل چې د آل ټریډ چې کوم د دومره اوس پورې کړی دی هغه د بای سیل دا دومره بای اغستی دومره 13,300 دا د اغستی دي او چې خرڅ کړي دي هغه د 3,801 د خرڅ کړي ټوټل سو دي 1,190 ټایمز د ټرانزیکشن کړي دي خادي دې شوزو کې د 618 د فی ټرانزیکشن خلکو ته کړي دي په دې کمپلیټډ ریټ چې دی 15.6 ریټ دی او ایوریج ریلیز ټایم چې دی 15 تر 22 پورې 15 پورې د ټایم دی مطلب چې د پیسې خلکو ته لګلي نارمل ټایم او کم چې پیسې خلکو ته رالیږي نو هغه 4.0 دا ټایم چې دی دا مثال چې کله پیسې ته نه راغواړي نو تاسو دومره وخت را لیږي بایننس ته او که چیرې ته وایې چې زه د بایننس ته درلیږم او نغد نه علم نو هغه 4.4 منټو کې د ایوریج ټایم دی څه شو دلته نو ډیټیل موږ کتلی شو دا ټول پیمنټس ټایم دا ټول موږ کتلی شو نو تاسو کوشش وکړئ لږ زره دغلته اکوریسي دغه 222 کسان هم کم خلک نه دي نیګیټیو رای ورکړي دي او همدا رقم مثال د اکوریسي دغه د یو میاشت اکوریسي هم کمه دلته لږ زره 95 دا ښه ده بلکې خو کوشش وکړئ چې دغه شانتې 98 بلکې 100 وي لا ښه دی وګورئ دلته دا هر څه ویریفای هم دي نو د ښه دی باوري هم دی خو مطلب بیا هم سړی کوشش وکړي احتیاط وکړي لکه مثال راځو دغه اول کس ته اول کس چې هغه میزان بینک دی که هغه یونایټډ بینک په تور باندې چې رالیږي هغه وګورو د هغه اکوریسي څومره ده دغه شیان لږ زره ډیټیل کې ایکسپلینیشن غواړي ځکه چې دا مهمه دی دا چې چا ضرورت کیږي ځکه پیسې چې د واچولو ایستل خو یو وخت نه یو وخت ضرورت کیږي او څوک چې پیسې اچوي نو هغه ته یو دا شی نو ضرورت دی نو هغه کنفیوز دي پیسې کمې لارې نه کومه څه ولېږم افغانستان د په افغانستان کې خو زموږ مشکل داسې حل دی چې افغانستان کې بعضې خلک شته هغوی پیسو ټرانزیکشن کوي خو نورو ملکو کې چې دی بیا اکثریت هغوی د داسې ټرانزیکشن والا کسان نه نو هغوی بیا دا رقم کس استفاده کولی شي چې مثال ټرانزیکشن دا رقم د خلکو د بایننس چې کوم قراردادي خلک دي د هغوی په تور باندې وکړي بایننس قراردادي خلک دغه دي چې مثال ته هغوی سره ټرانزیکشن لین دین کوي او پیسې که یو اس ډي ټي دې پکاري هغوی ته نغد پیسې اکاونټ ته بینک اکاونټ ته ایزي پیسې دی بل ته لیږي هغه ته بایننس سره لیږي او که ته وایې چې بایننس ما سره کوینس یا دغه شته یو اس ډي ټي دی بل شی دی هغه زه ورلیږم ما ته یې نغد راولېږي نو هغه میتود باندې ته انتخاب کوو په هغې لارې درته رالیږي بینک ته خو خیر اکثریت څوک غواړي نه ځکه چې هغه لږ زره خلک پاکستان کې اکثره ډارېږي دې خاطره دا اوس وګوره 1,440 پازیټیو دی د شل چې دی نیګیټیو کسان چې دي 10 دي هر څه ویریفای دی ایډرس پورې ویریفای دی او دا رقم 98% دی د سکسس ریټ دی او چې دی د ټوټل چې دی 4,915 د فی د ټرانزیکشن خلکو ته کړي پای کې دومره سیل کې دومره اغستی دومره خرڅ کړي دي کرپټو کرنسي او دومره چې دی دا د ټریډز ټوټل هماغه 4,940 ښځو کې د سوداګانې خرڅ کړي دي 99.4% دغه د اکوریسي ده 2.93 منټو کې دا
تا ته کوینس را لیږي چې ته کله پیسې په بانک یا بله تر ورولېږې نو هغه تا ته دومره وخت کې پیسې را لیږي او دومره دغه چې دی په دومره وخت کې تا ته پیسې نغدې را لیږي. دلته کوین درته را لیږي په دې دومره ټایم کې، په دې ټایم کې تا ته نغد د اکاونټ ته پیسې را لیږي. صحیح شو. دا نور ډیټیل دی، دا معلومات دی. صحیح شو. دا شپږ څلوېښت ورځې مخکې د اولنی ټریډ شوی. دلته یو فیډبیکس آپشن هم دی. فیډبیک د خلکو نظریې دلته د باره کې چې دی ګوره خلک دلته څه وایي. نور فیډبیک خو څه پوه دوی چا نه دي ورکړي. دا فرست ټرانزیکشن ګوره تیز ټرانزیکشن مثال کړی. فرست ټرانزیکشن پولایټ اینډ فرینډلی سیف اینډ trust for good price. دا خلکو به خپل نظرونه کوي چې ټرانزیکشن تینه کړی دي. ګوره ریټ خلکو ډیر پوزټیو ورکړ، ډیر کم خلکو نیگیټیو ورکړ چې هم شاید کوم ټیکنیکل مشکل دی وجه. ګوره نیگیټیو خلک څه وایي دلته، نیگیټیو خلکو رای هم دلته مهمه ده. سلو ټرانزیکشن دا نو دا اوس خبره نه ده. ټرانزیکشن دی پوره شوی سلوی که تیزی دا اوس مهمه ده. هغه یو شخص ته مشکل لري او چې بند نو دلته اوس ګوره دم سلو ټرانزیکشن بیډ ایکسپیرینس پیسې تللی دي خو ایکسپیرینس third party payment sending before customer permission. customer permission نه مخکې د پیسې را لېږلي چې وایي دا سلو ټرانزیکشن I do not recommend it. هم ګوره سلو ټرانزیکشن دا سلو مطلب پیسې خو ټولو ته تلي خو صرف بعضې وجوهاتو د وجې لږ ذره ډیلی کېږي بعضې کارونه. دغه شان دي دغه چې ګوره دا د سلو ټرانزیکشن کوم خبره نه ده. نو سلو ټرانزیکشن تاسو انسان ټول انسانان یو دا مشکلات انسان کې مخې ته راځي. ګوره دا دومره بیډ ریویو چې کوم خلکو ورکړي دا هغه کوم بې مطلبه ده، خاص هغه نه لري. که دلته چا لیکلی چې زما پیسې بیخي رانغلې، زما نن مثال شپږمه پنځمه ورځ د پیسې رانغلې راته، نو هغه اوس یو سینس جوړي او خبره ده چې دا اوس والا مشکل دی. او کني دلته ټوله به دلته دوی ایزي پیسې لیکلي نو په ایزي پیسې دوی ته پیسې لیکلي دي نو دا ټول ایزي پیسې والا کسان دي. صحیح شو. نو دا شی شو پی ټو پی وایو. نو پی ټو پی لږ مهمه وه ځکه مې ایکسپلینیشن ډېر وکړې ویډیو دې وجې لږ اوږدېږي. اوس راځو یو دا اخرنۍ خبرې ته راځو چې هغه ان اف ټي ده. ان اف ټي به تاسو نوم ډېر اورېدلی، هغې باره کې به لږ وغږېږو چې تاسو په بایننس کې ان اف ټي څه مطلب دی. اصل کې ان اف ټي دا هم دی بایننس ته. بایننس کې تاسو هغې ټرانزیکشن ځکه چې هغه مې یو بلاک چین په ترو باندې ان اف ټي ټریډ کېږي، خرڅېږي نو هغه هغې په ترو کېږي. نو دا څه شو، دا موږ سره ټول میتودونه د چا شو، د دوی د خلکو شو چې موږ دلته معلومولی شو. اولنی کس موږ چې دلته معلوم کړې دا وګوره دلته موږ سره ایزي پیسه دلته نه لري خو دننه بیا هغه سره ته ډایرکټ خبرې کوی چې ایزي پیسه کوی بیا شاید هغوی بغیر د دې اپشن نه هغوی شاید اضافه ایزي پیسه هم درته وایي چې ایزي پیسه هم موږ کوو. نو دا وګوره دلته 100% دی، دا وګوره بلکل اکیورسي ریټ دی. نو دا ښه کس دی. نو مطلب دا رقم کسان تاسو سرچ کولی شئ، هر ملک چې خپل ملک انتخاب کړئ، نور فلټریشن هر څه لګولی شئ او تاسو خپل دغې سره پیر هر څه کرنسي د سره هغې حساب سره تاسو دغه کولی شئ. او بلاک ته راځو، ایکسپریس ته راځو، دا ټول بس همدغه مربوطه خبرې دي چې خاص کر پی ټو پی مهمه وه. صحیح شو. اوس راځو دلته موږ سره ان اف ټي ده. ان اف ټي ګوره د مور ته چې راشئ مور کې ان اف ټي لیکل شوې ده. ایکسپلور ان اف ټي فرام د کریټرز ورلډ وایډ. دا کلیک کوو، ان اف ټي م کلیک کړه. اوس راځي ان اف ټي. تر څو ان اف ټي راوړي زه درته لږ ایکسپلین کوم د روا مخته. ان اف ټي څه شی دی؟ ان اف ټي اصل کې دی دا مخفف هم داسې لږ ذره زما ذهن نه وتی دی. نن فارم ټرانزیکشن مخفف دی خو مطلب د دې مطلب دا دی چې هغه شی وجود نه وي. صحیح شو. هغه شی وجود ونه لري خو مارکیټ کې چې وي چلیږي. خاص کر داسې مطلب د کریپټو کرنسي غوندې دی مطلب هم دی. خو ان اف ټي چې دی بیا دا ان اف ټیز دا ډیکوریشن ډیزاین میزاین عکسونه مکسونه چې کوم دي که حیواني که انساني که هر رقم پینټینګ د دغې په واسطه باندې د ای آی په واسطه باندې یا خپل کمپیوټر کې چا کړی نو هغه پینټینګ اصل کې پینټینګ خرڅول ته ان اف ټي وایي. لومړی چې کوم مشهوره چې کوم دی هغه دا فلفي دی چې اوس هم دلته لیست کې دی. نو فلفي دا چې دی دا فلفي خو اصلي خو چې کوم فلفي وه هغه وخت په $100,000 خرڅ شو. اولنی فلفي وه او اولنی ان اف ټي وه. اولنی ان اف ټي کې فلفي په نوم دا ډیزاین و چې دا همدغه شادي شکل و چې دا په څو خرڅ شو، دا په 100,000 خرڅ شو.
دغه رقم دې نه مخکې مې څو خرڅ شوي خو مشهوره بیا په ډي باندې ډېر شوم دغه رقم شادي شکل دا خرڅ شو لکه دا موږ تاسو لپاره خیر بې مطلبه خبر ده چې کوم خاص مطلب نه لري خو ځکه چې موږ دې شیانو کې نه انټرست ښیو نه لرو که څوک لري پروا نه کوي وایي کوي دلته وګوره دلته لایو آکشن چې کلیک کوي لایو آکشن کله دی اوس ګوره دا چې دی دا اوس ته په $10 چې والي نو 11 USDT باندې چې واغستو دا به ته 2 ورځې بعد دې اناونسمنت دی 2 ورځې بعد اناونسمنت دی که دې ریټ جګ شو خو ته اوس دا خرڅوی شي خرڅ که بس خرڅوی خو هوښیار ټیم خو که زړه دې غوښتو چې خرڅوی نو خرڅ که په هغه ټیم که ریټ جګ شو مثال 20 22 25 $26 نو هغه ډالر ته ګټه کوي او که چیرې ریټ جګ شو بس ته تاوان کوي دا خو اپ ډاون معامله پکې ټریډ په حساب دی دا یو اسید دی ځان سره ږدي خو دغه ریټونه دي دلته به دام خرڅوي را خرڅوي شي دا ټول حساب سره صحیح شو نو ان اف ټي چې دا ډیزاینونه دي خرڅيږي لکه د کرپټو کرنسي غوندي دام ورچولې دي صحیح شو لکه پینټینګ غوندې دا دی نارملی موږ پینټینګ لرو لکه کرپټو کرنسي چې واغې په ځای موږ سره نارمل کرنسي د ډالر شو افغاني شو پاکستاني کرنسي شو روپی شو دا موږ سره نارمل کرنسي نه دی او کرپټو کرنسي چې دا ورچوال کرنسي نه خیالي پیسې دي چې په کمپیوټر انټرنیټ کې اپ ډاون کیږي همدا شانتي به ان اف ټي چې دا دام یو ډیزاینونه دي یا پینټینګ دي چې خلک په لاسونو مخ کې کول یا اوس په لاس کې خو دا بیا ورچوال یا کمپیوټري پینټینګ دي چې خلک الی رالي نو دا بس د خلکو خپل شوق دی چې خلک یالي او بعضې دی باندې کې چې څوک ځان لږ صحیح ورسوي خپل پینټینګ جوړاوه او خرڅوئ که ته یې نه مالې ته زه پیسه کوم خو جوړوی هم شي دلته جوړ کوه هلته بس اکشن کې واچوه یو وخت به خرڅ شي خواري پې وکړي ځان باندې خواري وکړي په دې کار وکړي دا وګوره دلته راځو مثال څنګه جوړیږي دلته ټول طریقې هم ښیي او ته جوړوی شي خپله صحیح شو خو دلته جوړوی هم شي دلته که ته بل ځای کې جوړ هم کړې دلته یې راوړه دلته یې لیس کېږي بیا هغه طریقې دي خپلې چې ته څنګه یې لیس کړې بیا هغې دپاره بیا خپل سرچ وکړې څه مشکل نشته دی خو دا ان اف ټي چې دا دې باندې پوهېدل ښه مهمه دي چې مطلب تاسو په دې هم پوهیږئ چې ان اف ټي څه شی دی ان اف ټي خپله بس پینټینګ دی چې ورچوالي پینټینګ دی چې په انټرنیټ دنیا کې د بلاک چین په ترو خرڅېږي چې بلاک چین د چا خپل د کرپټو کرنسي د بلاک چین لاندې راځي او ان اف ټي د بلاک چین لاندې راځي بلاک چین څه دی یو دا شانتي نیټورک دی چې وخت تر بلې ځان ماتي مطلب هیکینګ کیږي نه هیکینګ یې ډېر بیخي نه کیږي هیک کیږي نه نو بایننس خپله د دې د کرپټو کرنسي د دنیا یا د بلاک چین د دنیا یو بیتاج بادشاه دی ځکه چې نور پلیټ فارم شته دی خو بایننس په ټولو کې ټاپ دی صحیح شو د کرپټو کرنسي په دنیا کې یا د بلاک چین په دنیا کې نو دا عموما شی شو دا ټول زمونږ د بایننس لیکچر او درس به ان شاء الله موبایل کې به یو ریویو